چې اصلي مسله زموږ دی د کامیابۍ او د سعادت ژوند به هم دغه دی چې دغه رقم په دغسې کارو کې موږ تاسو کوشش وکړو همدغسې کارو دپاره موږ تاسو کوشش وکړو د خپل ژوند چې چیرې په دغو کارو کې تېر کړو نن الحمدلله هغه څوک دغسې نظام هم راغلی دی چې تاسې چې دغه کوشش کوئ د دې نظام مسؤلین هم در سره تاسې تشویقوي چې هلئ کار وکړئ او بله دا وایم چې د دغې موقع نه یقیني استفاده وکړئ موږ په دې موږ هم مکلف په دې کې به ټول سره یو یو د بنده رانیولې در مسجد ته رانیولې تر ولې رانیولې د دنیا ضروريات در حکومت پورې غږ رسوي حکومت که څه درلوده کومک در سره کوي خو د دې نه غټه استفاده او غټه دغه چې تاسو کوئ خپل هغه معنوي جوړښتونه مو نن ژوندي کوي هغه معنوي جوړښتونه چې تاسو لري قوتونه چې تاسو خدای مکه چې موږ تاسو کې کم د وخت په تېرېدو سره په رواجو سره د خلکو پردیو په راتګ سره په موږ تاسو کې کم ځای کې لږ ذوق یو ځای وینو راځي هغه نن راقوي کوي نن مې د هغه وخت دی که نن تاسو په 2 کاله په 4 کاله په 15 کاله جوړښتونه قوي کړي 100 کاله بیا که خدای مکه که بیا 100 کاله بیا نور هر څه کوشش وکړي بیا به هم څوک دغه ځای نه حرکت ورنه کړي ځکه نن فضا برابره ده نن ستا سره د ایمان او د اسلام او د ایمان د قوت او د ښه تعلیم او ستا د بچانو د ښه آینده لپاره دا ستا اواز حکومت هم سره بدرګه کوي